أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجل في رحله ماء رجل سړی في رحله چې په بار د ده کې ماء اوبه وي وهو دی لا يعلم نه وي خبر به په دې سره په دا اوبه باندې دی خبر نه وي فتیمم تیمم ووي وصلى المنځ وکړي ان کان کچیر وو وزع ایشي وي الماء اوبه بنفسه په خپله کچیر دا اوبه په خپله دالته ایشي وي او وزعه یا ایشوی غیره بلچا بامره د په امر د ورته ویلو چې دلته کښېږده فنسیه د ده هیرې ولې نه یو په یاد ثم تذکر بیا ور په یاد سوی الماء اوبه بعد فراغه وروسته د فارغېدو څخه من الصلات د لمانځه چې لمونځ یې وکړي بیا ور په یاد چې او اوبه خدای دې پرتې دي فهو دا چې دی علی الخلاف دا پر خلاف باندې الذي ذکرناه هغه چې موږ مخکې درته تیر کړی دي ذکرناه چې دی پر څلور دیرشم مخ باندې د دې بیان تیر شوی دی چې که چیرې د چا سره اوبه وي د ده هیرې ولې د تیمم وویل لمونځ یې وکړي بیا ور په یاد سولې نو امام صاحب و امام محمد صاحب ویل لمونځ راګرځول نه غواړي امام یوسف صاحب ویل راګرځول غواړي دا وینه که په وخت کې وخت نه و تیر او د ټولو پر مذهب باندې بیا دا دی که چیرې وخت تیر سوی ولو وخت وتلی ولو بیا ور په یاد سولې بیا د ټولو مذهب پر دې باندې دی چې راګرځول نه غواړي وإن كان كثير وي قد وزع إيشوي غيره بلچا بغیر امره بل امر ده لا يعيد الصلاه بالاتفاق د ټول په اتفاق بل مزرا ګرځول نه غواړي ګوره بلچا ایش دی په دا بار یا په مټر کې وبه نو د په امر باندې نه دی شول سوي نو بیا کده چیر تیمم وایل منځ وکي بیا د مزرا ګرځول نه غواړي چې د تدبر پیدا سولې و اما العاری هر څه چې عاری دی عاری معنا به جامع دی جامع نه لري لڅ دی اذا ها وخت نسیه کهیره و ثوبا جامع په متاع په سامان کې فمن المشایخ د بعض علماء څخه من هغه څوک دی قال چې ویل دی هو هغه على هذا الخلاف المذكور پر دغه اختلاف مذکور باندې اختلاف مذکور کم یو دی هغه چې پر څلور دیرشم مخ باندې درته تیر سو چې کچيري د دسه دغه اوبه هیری ولې هغه بحث دی هغه سره د برابرې یعنی کچيري د دغه جامه هیره ولا نه و پیات لمنځ وکي بیرته د امام صاحب د امام محمد صاحب پر مذهب باندې لمنځ راګرځول نه غواړي او امام صاحب صاحب لمنځ راګرځول غواړي او کچيري وخت تیر سوی وخت وتلی و بیا د ټول پر مذهب په اتفاق سره لمنځ راګرځول نه غواړي نو کچيري د جامه یې و د لمنځ وکي بیا د لمنځ راګرځیدل نه غواړي د امام صاحب د امام محمد صاحب پر مذهب باندې کچيري وخت نه وتلی او امام صاحب وایي لمنځ راګرځول غواړي او د ټول په اتفاق دا دی که وخت وتلی ولو بیا لمنځ راګرځول نه غواړي ومنهم بعضیه دغه مشایخ سمانه څوک دی قال چې ویل دی لا تجوز روانه دی بالاتفاق د ټول په اتفاق سره وهو صحیح دا خبره صحیح ده دغه مشایخ سره بعض علما وایي چې د ټول په اتفاق سره دا روان نه دی یعنی د المز نه دی صحیح برته به راګرځي وهو صحیح دا خبره صحیح ده وعن محمد د امام محمد صاحب څخه روایت دی انه قال دی چې دی وایي يجوز روادي امام محمد صاحب یا دا روادي بس راګرځول نه غواړي صحیح ولو تیمم کچیر تیمم وای او هو دی علی شتی پر غاړه باندې وو نهرین د ولې جارین چې بهیږي او هو دی لم يعلم خبر نو بالماء په بوسر فهو دا چې علی الخلاف دا هم پر خلاف دی الذي هغه ذکرناه چې موږ درته ذکر کړي دا هم هغه اختلاف دی هغه د څلور دیرشم مخ هغه اختلاف دی کچیر دا وخت نو وتلی په وخت کې د نه ولو نو دی بیرته بیا څه کوي امام صاحب دی بل مزرا وګرځي او امام صاحب امام محمد صاحب المزرا ګرځول نه غواړي او که وخت وتلی د ټول په اتفاق سره مزرا ګرځول نه غواړي المنځ صحیح دی ولو کفر کچا کفاره ورکول عن الیمین د قسم بالصوم فروجه سره وفي ملکه د په ملک رقبه مریی ولو او ثياب یا جامه ولا او طعام یا ډوډۍ و فنسيه هيره و فالصحيح صحیح خبره چې ده انه داده چې لا يجوز روانه دي عند ابي يوسف رحمت الله پنځ د امام صاحب امام صاحب دا روانه چې د یو چا سره مریی وي جامه وي خورکی شی وي نو پیډیا د قسم چې ده هغه په دغه شانو باندې ورکی نو روزه خو هغه وخت چې د سره دا شان نه وي بیا به روزه نسی دا امام یوسف صاحب وایي وعند ابي حنیفه ومحمد پنځ د امام محمد صاحب پنځ د امام صاحب د امام محمد صاحب يجوز رواده دغه رواده چې د کفاره ده پر روزه سره نیولې د قسم د سره دا شان ور سره دي چې هم ریی لري یا جامه لري یا خورکی شی لري خود د سیر او په یاد نه په ملک داسته خود د په یاد نه د روزه ونیولې د قسم د پر امام صاحب او امام محمد صاحب وایي دا صحیح دی او امام صاحب وای دا نه دی سیدا نه دی روا دی بچش کی دی به برته بیا ور کول کوي دغه قسم د فدیه ويستحب مستحب دی له دت اندا یو اخر چې وزن دی الصلاه المنز الى اخر الوقت د اخر وخت پوری اذا كان کچیر يرجو امید وجود الماء د پیدا کېدو د وبو په دا وخت دا فکر و چې زه وبه پیدا کولی شم په دا وخت نو لمونځ دی وزن دی د اخر وخت پوری دا مستحب کار دی د اخر وخت پوری دی وزن دی
ثم وروسته لا یفرط فی تاخیره زیاتوالی دې نه کوي په ځنډېدو کې ځنډوي دې نه ډېر حتی در داسې وخته لا تقع الصلات چې واقع نشي لمونځ په وخت المکروه په مکروه وخت کې یعنی دونه زیات یې مه ځنډوه چې هغه سره لمونځ په مکروه وخت کې راشي تر هغه وخته پورې دې نه ځنډوي ولو تیمم که چیرې تیمم ووایي قبل دخول الوقت د مخه در داخلېدو د وخت جاز روا دی عندنا په نیز موږ که چیرې وخت نه و داخل سوی د تیمم ووایي روا دی جایز دی ولو كان كچيري وو معه د سره ما نوبه ولكن دون خبره د يخاف بيردي على نفسي پر ځان باندې او دابتن یا پر دابا باندې عادشن د تندي ګوره د سړي سره وبور سره دي خدای بیریږي پر ځان یا پر هغه دابا باندې چې د سره سره ده چې یا باغه تجري سي د تج بمړس یا بزه تجري سم د تندي بمړسم پر دا باندې بیریږي يجوز له روا دي دته التيمم تيمم نو د صدا بیر ور سره ده که چیرې زه دغه اوبه ګار کم او داس په تازه کم نو دلته یا به زه ترجیح سم یا به دا به د ازما سره چې کوم حیوان را سره دی دا به ترجیح سي نو مرو د لوږې یا د تندې سمرو نو د ده دپاره تیمم روا دی والمحبوس بندي في سجن په جیلخانه کې اذا هغه وخت منع چې منسي عن الطهارة د پاکۍ سره بالماء په اوبه سره يصلي المنځ کې بالتیمم په تیمام سره ويعيد راودي ګرځي ما هغه صلاه چې د لمونځ کړی دی عند ابي حنیفه په نزد امام صاحب و محمد په نزد امام محمد صاحب وقال ابو يوسف رحمه الله لا يعيد ندرا ګرځي نو امام صاحب امام محمد صاحب وایي که سړی په جلخانه کې بندي و دی د اوبو څه منسو د پاکۍ څه چې اودس تازه کړي نو تیمم دې ووایي بیا دې بېرته دغه لمونځ راوګرځي د تیمم چې ده ووایي لمونځ یې په وکړي دغه لمونځ دې بېرته بیا راوګرځي او امام صاحب وایي راګرځول نه غواړي ولې دی پر دې اوبو باندې قدرت نه لري هغه وخت د لمونځ راګرځول کېږي یا د ده تیمم لمونځ نه صحیح کېږي چې دی پر اوبو قدرت پیدا کړي دلته خدای پر اوبو قدرت نه لري دی خو بندي دی د بل په لاس دی والاسير او بندي في دار الحرب فدار الحرب کې یعنی د کوپر په علاقه کې بندي اذا هغه وخت منع چې منسي عن الوضوء اذا داسس وصلات د المنځه یو سړی بندي دی د کوپر په ملک الله تعالی دا داسس منسو د المنځه چې نه بل منځ کې نه باو داسته ځکه يتيمم تيمم وي ويصلي المنځ وکي بالامام په اشاره سره ثم يعيد بیا د راوګرځي ما صلى چې د المنځ کړی دی هغه المنځ دی بیرته بیا راوګرځي ګوره د المنځ بیرته راګرځول د لپاره دا بهتر دی چې المنځ بیرته راوګرځي ګوره دی هم د لمانځه څخه بند سولو هم د اوداسس د تیمم ووایي او لمونځ یې وکړي نو دا راګرځول چې دی دا ښه خبره ده بهتر والمسافر مسافر اذا هغه وخت خاپه کبیره دی اللصوص د غلوسه او قطاع الطریق یا د لارې نیونکو څه د ډاکوګانو څه یو غل دی هغه څوک دی غل چې په غلا په پټه شی وړي یو قطاع طریق دی هغه دی چې د یو چا څه شی په زور په ډاکه باندې وړي دا ولا انتظر انتظار نکي رفيقه ملګری د جاز له روا دي د تاخير زندول اسولات د المانځه ګوره د غلو سبيريږي یا د ډاکوګانو سبيريږي د سر چې کوم ملګری ورسره دی هغه د انتظار نکي هغه روان دي خو په دشت کې په صحرا کې روان دي مسافر دي نو جاز روا دي له د تاخير زندول اسولات د المانځه ولو صلى كثير المنز وكي بهذا العذر فدغ عذر سر بالإماء بإشارة سر جاز روادي وأجمعوا أو إجماع سودا على أن الماشي پردې خبره چې تکون کی لا يصلي المنزن کی بالإماء بإشارة سر وهو د يمشي په پښو روان وي پردې باندې اجماع د چې سړی په پښو روان وي دا په اشاره سره المنزن کوي چې په پښو روان دي د نیت وتړي بار په اشاره المنز کی دا پردې باندې اجماع ده وکذا دا غرکم سابح لمبیدون کې سړی په دریاب یا په تالاو په شي کې لمبیږي لا يصلي د المنزن کوي په دغه دریاب کې نو په دریاب کې د لمبیږي په دغه حال د لمبیدو کې د المنزن کې او هو د چې د يسبح لمبیدون کې دي بالخلاف المنهزم دا خبره مخالفه ده د تشتیدون کې او هو هغه يصلي المنز کې راکبن پس پرېدو سره بالماء په اشاره سره واقفا ولاړ وي او تسير یا روان وي او دابتن دابه او تعدو یا په میدان وي ګوره که یو سړی پر آس یا په مټر یا پر یو شی باندې سپور وي په حال کې د تګ وي د تیښتې په حال کې وي په دغه حال کې د لمونځ کولی شي په اشاره سره هغه که سوکا روان وي که څه چابک روان وي که ولاړ وي دا مټر بس د لمونځ کولی شي ولې دی د تښتېدو په حال کې دی نو د لپاره دا جایز دي ولو صلى كالمنز وكي بالإماء په اشاره سره لخوف د بیر عدو د دشمن او سبوع یا د درندگانو او مرض یا د مرض او توین یا د خټو د وجه خټې د سجده نس لګولای لا يعيد ندرا ګرځي بالاجماع د ټول په اجماع په اتفاق سره
ګوره که چیرې بیره ورسره وه د دښمنه بیره دی یا درندګان پر د علاقه باندې پړانګیان زمریان ګرځېده د دې د بیرې څه چې دا سړی سره چیرې یو یا د ناجوړۍ د وجې څه چې سړي ته ناجوړي پیدا کېده یا ناجوړه و یا مځکه خټو نیولې وه نو لا یعید بیا د دا لمونځ نه راګرځي بالاجماع د ټولو په اتفاق سره. والمقید بندي په زولنو کې اذا هغه وخت صلا چې لمونځ وکړي قاعدا په نایز سره یعید راودي ګرځي عند ابي حنیفه په نزد امام صاحب و محمد په نزد امام محمد صاحب امام صاحب و امام محمد صاحب چې طرفین بلل کېږي دوی دوه وایي دا لمونځ دې راوګرځي. وعند ابو یوسف رحمت الله امام یوسف صاحب وایي لا یعید نه دې راګرځي هغه وایي لمونځ دې نه راګرځي بس صحیح سو راګرځول نه غواړي امام یوسف صاحب دا وایي. ويجوز روا دي التيمم وتيمم عند ابي حنيفه بنزد امام صاحب ومحمد بنزد امام محمد صاحب بكل ما بهر غسر كان چوي من جنس الارض د جنس صدمزك كالتراب لك خاوري والرمل لك ريق والحجر لك دبر والمدر لك لټ والزرنيخ لك هرتال د شي دي پر دبر باندې راشن کیږي لك بخمل چې هوار کې هرتال دا رقم شي دي دا د ساره خلک اکثر پیژني. والكهل پر رنجو باندې والمردار سنگ پر مردار سنگ باندې مردار سنگ زمشتي په علاقه کې نه معلومي زمجه نه پیژنو چې دا چی ده. والنورتي او چنه والمغرتي او سره خاوره وما هغه اشبهها چې دغه سره مشابه نور شیان باندې چې د جنس صدمزکی وي پر دې باندې چې تیمم روا دي. ولا يجوز روانه دي عندنا پنيز مر بما په هغه سره ليس چې نوي من جنس الارض د جنس صدمزکی زمر پر مذهب باندې چې د جنس صدمزکی نوي پر هغه باندې تیمم نه دی روا. كالذهب لك سرزر والفضة لك سبنزر والحديد لك أسبنة والرصاص لك كلاعي. كلاعي يو قسم شي دي چې دغه شیان په مشلیږي دې ته کلاعي وایي. والحنطة لك غنم والشعير لك وربشي والسائر الحبوب نور داني نور تخمونه دا رقم. والأطعمة هغه شیان چې د خوراک شیان پر دې باندې پر دغه شیان باندې تیمم روانه دي. وان كان كثير على هذه الاشياء پر دغه شیان باندې المذکور چې درته ذکر شو چې سره زار دي سپین زار دي وسپینه د کلاعي دي غنم دي وربشي دي د نور دانې دي خوراکي شیان دي پر دې شیان غبار ګرځ يجوز روا دي بغبارها پر ګرځ باندې کچیر پر دې ګرځ دوړه پرتاوله بیا تیمم پر روا دي ولې هغه ګرځ باندې تیمم ویل کیږي. عند ابي حنيفه فنيز د امام صاحب وفي احد روايتين په یو د روایتو کې عن محمد د امام محمد صاحب وفي روايه لا يجوز ندروا په یو روایت کې د امام محمد صاحب هم وای روا دي او په بل روایت کې بیا وای ندروا. ثم ورست عندهما فنيز د طرفینو چې امام محمد صاحب او امام صاحب دي د دې پر مذهب باندې وای شرط مجرد المسي خالی مسکول على الارض پمزکه باندې او على جنس الارض یا پر جنس دمزکی چې دمزکی کم جنس پر هغه باندې مسکول دغه شرط دی د دې لپاره د تیمم. حتى درداسي وقت پورې انه دی لوزع کې شو يديه لاسونه على صخرتي پر یو ډبره باندې پر کانی باندې لا غبارون ګرځنو عليها پر دې باندې او على الارض پر مزکه باندې ندیتون دا لنداوه د مزکه نمنا کلندم زکوه. ولم يتعلق تعلق ان دلو دی بيدي پلاس سره شي چې پلاس پسې چي نه راوښتي جاز روا دي عند ابي حنيفه پنځ دی امام صاحب دا جایز دي دا رقم تیمم که پر ډبره وي که پر هغه مزکه وي چې هغه نمنا کم زکه لندم زکوي پر لاسوم شي نه کی راپورت دی تیمم پر جایز دي. في احد روایتين په یو د روایتو کې عن محمد د امام محمد صاحب څخه دي. اما الفرق فرق چې دی بین په مابان کې صخرتي د ډبري و بین الذهب والفضه په مابان کې د سرو زرو د سپینو زرو وای پر کې چې پر ډبره تیمم روا بوله او پر سرو زرو پر سپینو زرو نه بوله وهما د ډبره او زر خلقا پیدا شوی دی په لغ دي دواړه په مځکه کې پیدا شوی دي او ته پر کې چې پر سرو زرو پر سپینو زرو باندې روا نه بوله تیمم او پر ډبره باندې روا بوله. ان الذهب سره زر چې دی والفضه سپین زر چې دی یذوب ویلیږي په ناری په اور سره بخلاف صخرتي ډبره په اور نه ویلیږي وای هغه سره زر او سپین زر دا په اور ویلیږي او ډبره په اور نه ویلیږي په نه دا چې دی لا تذوب فيها په دغه اور باندې نه ویلیږي نو پکانت دی کتراب لکه خاور نو دغه سره زر او سپین زر په دې باندې تیمم نه دی روا پر ډبره روا دي دا ډبره دی سو لکه خاور دی نو د خاور او دغه وای فرق نشته. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.